ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. کونړ په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل وایي له تېر مازدیګر راهیسې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې جګړه درېدلې ده او تر اوسه یو افغان سرتېری ټپي شوی، خو د مقابل لوري 12 سرتېري هلاک شوي دي. په ورته وخت کې د کونړ والي عبدالستار میرزکوال هم د پاکستاني پوځیانو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په خاوره یو ځل بیا راکټیز بریدونه او مرمۍ ویشتل پیل کړل نو له سخت ځوابي برید او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. نوررحمان لیوال د ولسمشرۍ ټاکنو نومان نوررحمان لیوال په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ولسمشر غني د 2 مرستیالانو ته $1 میلیون رشوت ورکړی او له ټاکنو یوه ورځ وړاندې یې له ده څخه بیل کړي وو. حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې له اوربند پرته د سولې خبرې ناممکنې دي. هغه وایي چې افغانان حق لري چې د حکومت د سولې له طرحې خبر وي. نوموړي وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره یوه مادهیزه طرحه برابره کړې ده چې په عملي کېدو سره یې افغانان یوې دایمي او باعزتې سولې ته رسېدلی شي. جمهور رئیس غني د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن مازدیګر د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له مسؤلینو سره وکتل. په دغه کتنه کې چې په ار کې وشوه دواړو لیورو په افغانستان کې د ولسواکۍ د بنسټیزه کولو او د سولې په برخه کې د یاد بنسټ پر برنامو او فعالیتونو بحث او خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مسؤلینو وویل غواړو پوه شو چې جمهور رئیس او د افغانستان حکومت د سولې په اړه څه ډول لیدلوری لري او سولې ته د رسیدو په خاطر د کوم ډول عملي لارو په لټه کې دی. پېښور په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وړو د قحطۍ او بیو زیاتېدو له امله پاکستان افغانستان ته د وړو په صادراتو بندیز لګولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په وینا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وړو قحطي راغلی او د بیو د کنټرول لپاره باید موږ افغانستان ته نور وړو ونه لیږو. نو له همدې امله افغانستان ته د وړو په صادراتو بندیز لګوو. او د سپورت له نړۍ څخه خبر دا دی چې د بنګلادیش تکړه الراونډر شکیب الحسن باندې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد په تور 2 کلن بندیز لګولی. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.